د زخمی زړونو ټکور یې بریالیا د هر چا د سترګو تور یې بریالیا هغه نو الرحمن الرحیم. زما نوم منصور ابرار یوسفزی دی او د شهید صدر محمد ابرار خان یوسفزی زوی یم. زه د نثار خان ډېره شکریه ده کوم چې موږ دلته انوایټ کړو او پرې دون عزت یې الله خو دلته په درناوي باندې راوستو. انشاءالله د دو سره به دو به زموږ سره انشاءالله اوږه په اوږه به په دې پارټۍ کې ودرېږي او د شهید صدر محمد ابرار خان یوسفزی میشن به مخ په وړاندې بوځو. او بله دا خبره ده چې زه په قومي وطن پارټۍ صوبایي کونسل ممبر خیبر پښتونخوا یم. څنګه چې شهید صدر محمد ابرار خان یوسفزی دې پارټۍ لپاره جدوجهد کړی دی او قرباني کړې ده. انشاءالله موږ هم د دې پارټۍ لپاره بھرپور جدوجهد کوو او د خپل کوشش به کوو. انشاءالله د دې پارټۍ لپاره زما پلار ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي په ملکنډ کې پارټۍ ګوټ ته رسولې ده. انشاءالله موږ به هم راوځو، ټول به یو کېږو او د شهید ابرار خان یوسفزی میشن هم په مخ په وړاندې بوځو او د پارټۍ اواز چې کوم دی انشاءالله دا به هم د کور ته رسو او انشاءالله الله تعالی به هم پر خپل مقصد کې کامیابی هغو هر ټیم د خپل غریب قوم سره خدمت کړی دی. هر څنګه حالاتو کې هغو د دې قوم دپاره قرباني ورکړې ده. د پښتنو دپاره هم ډېرې قربانیانې ورکړې دي، خاص کر د ملکنډ جنسای د عوامو دپاره هم ډېرې زیاتې قربانیانې کړې دي. انشاءالله موږ به د هغو جدوجهد برقرار ساتو او د دې ملکنډ عوامو سره به په هر څنګه ما سلوک کې راځي ورڅنګه حالات راځي. انشاءالله موږ به د ملکنډ عوامو سره په هر څنګه حالاتو کې ودرېږو او انشاءالله د خپل یوولی او د ملکنډ یو جګتې انشاءالله خپل اظهار به کوو. د ملکنډ خلکو سره به انشاءالله موږ خپل دغه کوو او زه د ملکنډ خلکو ته هم دا پیغام ورکوم چې راځئ زموږ سره یو شئ او د شهید صدر محمد ابرار خان یوسفزی میشن کې زموږ سره ملاتړ جوړ شئ او زموږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شئ. ځکه چې دا د آفتاب شیرپو پارټي نه ده، نه د سکندر پارټي نه، نه ابرار خان پارټي ده او نه نثار خان پارټي ده. دا زموږ د پښتون قوم پارټي ده، خاص کر د غریب قوم پارټي ده. انشاءالله به دې کې غریبانو ته ډېر عزت میلاویږي، پښتنو ته عزت میلاویږي، کیسانیانو ته عزت میلاویږي، ګجران ته پکې هر څنګه هر طبقه چې کم خلک دي ټولو خلکو ته پکې خپل عزت میلاویږي. نو انشاءالله موږ به یو کېږو او د خپل پښتون قوم اواز به هر د پاکستان ګوټ ته رسو او انشاءالله موږ به د پاکستان او خاص کر د خیبر پښتونخوا نوم روښانه کوو او راځئ زموږ سره په دې پارټۍ کې یو جفتې د مې میشن دا دی چې امن ته ترقي او خوشحالي. انشاءالله موږ به د شهید صدر محمد ابرار خان یوسفزی مې میشن مخ په وړاندې بوځو او هغو په هر څنګه حالاتو کې د ملکنډ لپاره نمایندګي کړې ده.